موږ ته یې 3 غیر مساوات را کړي دي او ویلي دي چې د x لپاره هغه قیمت غوره کړئ کوم چې دغه غیر مساوات سره سمون خوري یا دغه غیر مساوات صحیح کوي. ګورئ هر ځای کې چې موږ x وګورو د دې پر ځای به دغه قیمتونه چې را کړي دي دا وضع کوو. په لومړي غیر مساوات کې تاسې ګورئ د x پر ځای موږ ته ویلي دي چې د 8 قیمت وضع کوي، همداسې د منفي 2 او شپږو. خو د هر څه د مخې به موږ د منفي 2 مطلقه قیمت ولیکو، ځکه د دې باره کې موږ مخکې ویډیوګانو کې تاسو سره بحث کړی ده چې د منفي اعدادو مطلقه قیمتونه عین عدد د مثبت علامې سره ده. نو د دې ځای داسې لیکلی سو چې د منفي 8 مطلقه قیمت کوچنی دی د 7 څخه. اوس همداسې منفي 8 د مطلقه قیمت څخه باسو، موږ پوهیږو چې د منفي 8 مطلقه قیمت یعنی د 0 څخه د منفي 8 فاصله چې هغه خپله مثبت 8 ده، نو 8 لیکو. نو دغه مثبت 8 چې ده وای کوچنی دی د 7 څخه. نو اوس ګورو چې دا د سر سمون کوي نه کوي، ځکه 8 د 7 څخه کوچنی نه دي. دا یو غلطه قیمت دی د x لپاره. همداسې راځو دویم قیمت ته، د منفي 2 مطلقه قیمت کوچنی دی د 7 څخه. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د منفي 2 مطلقه قیمت کیږي 2، نو 2 کوچنی دی د 7 څخه، دا صحیح ده. همداسې راځو شپږو ته، د شپږو مطلقه قیمت کوچنی دی د 7 څخه. پوهیږو چې د شپږو مطلقه قیمت شپږ دی او شپږ کوچنی دی د 7 څخه، دا هم صحیح ده. نو د x لپاره په دغه غیر مساواتو کې د منفي 2 او د شپږو قیمتونه سمون خوري. همداسې راځو دویم غیر مساوات ته چې وایي د x مطلقه قیمت لوی دی د 5 څخه. د دې لپاره بیا هم هر ځای کې چې موږ x ولیده د منفي 4 3 او 9 منفي 9 قیمتونه وضع کوو. وای دلته ګورو چې منفي 4 را کړي دي، نو لیکو منفي 4 مطلقه قیمت لوی دی د 5 څخه. اوس د منفي 4 مطلقه قیمت چې دی مثبت 4 دی، نو مثبت 4 وای لوی دی د 5 څخه. موږ پیږو چې دا غلط دی، ځکه 4 د 5 څخه کوچنی دی. همداسې لیکو 3 مطلقه قیمت لوی دی د 5 څخه. د مثبت 3 مطلقه قیمت بیا هم مثبت 3 دی لوی دی د 5 څخه، دا هم غلط، ځکه 3 د 5 څخه لوی نه دی. او دلته منفي 9 مطلقه قیمت لوی دی د 5 څخه. د منفي 9 مطلقه قیمت مثبت 9 راځي، وای دا لوی دی د 5 څخه. نو د x لپاره منفي 9 قیمت د دغه غیر مساوات سره سمون خوري. همداسې راځو د دریم غیر مساوات ته. دلته ګورئ تاسې خپله مخکې دې نه چې قیمتونه وضع کوي، یوه خبر ده چې وایي x لوی د x مطلقه قیمت لوی دی د منفي 14 څخه. تاسې پوهیږئ چې دلته منفي 14 را کړي دي، نو دا یو منفي عدد ده. که د x لپاره موږ هر قیمت وضع کوو کنه، که هغه منفي عدد اوسي خو مثبت کیږي، او غیر دغه که هر مثبت عدد موږ ته را کړی یا هم صفر موږ ته را کړی، نو دا ټول د منفي 14 څخه لوی دي. لکه منفي 15 که دغه مطلقه قیمت کې واچو دا کیږي مثبت 15. مثبت 15 د منفي 14 څخه یو لوی عدد دی. همداسې که د 3 قیمت واچو یا د 9 قیمت یا هر بل عدد، لکه که خپله صفر اوسي، د صفر مطلقه قیمت راځي 0 او 0 چې دی د منفي 14 څخه چې دی یو منفي عدد دی لوی ده. همداسې که یو اوسي 2 3 هر یو چې اوسي، که حتی منفي عددونه موږ په دې کې واچو نو ګورو لکه دغه منفي 15 په شان ته دا چې کیږي مثبت کیږي. نو د دې مثبت کېدل بیا هم د منفي 14 څخه دا لویوي. لکه دغه منفي 15 زه په دغه مطلقه قیمت کې اچوم لوی دی د منفي 14 څخه. پیږو چې د دې مطلقه قیمت 15 ده، نو 15 لوی دی د منفي 14 څخه، دا صدقې ورته. همداسې د 3 مطلقه قیمت لوی دی د منفي 14 څخه، نو د 3 مطلقه قیمت 3 ده، 3 لوی د منفي 14 څخه ده، دا هم صدقوي. تر دې ځای یو قیمت دی او دا دویم قیمت د x لپاره. او همداسې وای x که د x په ځای وبخئ نه
مطلقه قیمت لوی دی د منفي 14 څخه. نو د دې مطلقه قیمت 9 راځي، 9 لوی دی د منفي 14 څخه. دا هم د ایکس لپاره یو صحیح قیمت دی چې موږ یې کولی سو په دې غیر مساوات کې واچو. نو په دې ډول سره تاسې پوه شولئ چې منفي عدد تل د مثبت عدد څخه کوچني اوسي او که په مطلقه قیمت کې راسي بیا دغه مطلقه قیمت مثبت اوسي، بیا تاسې کولی شئ چې دغسې غیر مساواتو کې قیمتونه وضع کړئ او وګورئ چې کوم یو یې کوچنی دی کوم یو یې لوی دی.